د کهانۍ په شروعات کې موږ یو سپیس شپ وینو چې د هغې نوم مورکا وي. دا سپیس شپ د ملټري یعنی د پوځ سپیس شپ وي او په دې کې په انسانانو او په ایلین دواړو باندې ایکسپریمنټ کیږي. په دې سپیس شپ کې موږ ریپلی هم وینو چې په چیمبر باکس کې پرته وي. ډاکټر میسن او د ډاکټر جولیتن نومي دوه سړي د ریپلی اپریشن وکي او د هغې د سینې نه د ایلین بچی رابار کی او بیا ریپلی په یو جیل کې بنده کی ځکه چې په ریپلی کې هم د ایلین په شانتي طاقت راغلی وي. بیا ډاکټر جولیتن دا ټولې خبرې جرنل مارټن ته وکي کوم چې د دې سپیس شپ د ټولو نه غټ افسر وي. د دې نه پس چې ریپلی روټۍ خوري نو ډاکټر جولیتن سره ملو شو ورته وایي چې ماته یاد دی کله چې زه مړه شوې وم خو په جواب کې ورته ډاکټر جولیتن وایي چې ریپلی خو 200 کاله مخکې مړه شوې ده. اصل کې ریپلی چې کله په جیل کې وي نو دې د ریپلی د وینې نه څه سیمپل یې اخیستی وي او د هغې نه د ایلین کاپیانې جوړې کړي چې څه په طریقه باندې د ایلین کوین حاصله کړي. په دې کې موږ یو بل سپیس شپ وینو چې د هغې نوم بیټې وي. دا شپ د هغه خلکو وي کوم خلک چې د پیسو دپاره مختلف قسمه کارونه کوي او په دې شپ کې 6 کسان وي چې په هغې کې د کیپټن نوم فرانک وي. بیا کیپټن فرانک جرنل مارټن سره ملو شي او مارټن هغه له ډېر شي پیسې ورکړي. اصل کې کیپټن فرانک او د هغه ټیم خلک کډنیپ کوي او بیا مارټن له راولي. مارټن په دغه خلکو باندې ایکسپریمنټ کوي او د دې خلکو په بدل کې فرانک ته پیسې ورکوي. د دې نه پس موږ د سپیس شپ لیبارټري وینو چې په هغې کې ډاکټر جولیتن هغه کډنیپ شوي کسان د ایلین انډو سره خوا کې ایښي وي. په دې کې د ایلین د انډو نه یو ایلین راوځي او د دغه خلکو مخونو پسې ونښلي. بل طرف ته موږ ریپلی وینو چې د باسکټبال پریکټس کوي. په دې کې د کیپټن فرانک یو ملګری ریپلی سره ملاوېدلو دپاره راشي. د دغه کس نوم رون وي. رون د ریپلی نه د بال د اخیستلو کوشش کوي خو ریپلی ډېره زیاته تیزه وي ځکه چې په دې کې د ایلین طاقت وي. رون چې د ریپلی نه بال وانخلي نو بیا هغې سره زبردستي شروع کړي خو ریپلی رون ډېر وران ووهي. د دې نه پس چې شپه شي نو د کیپټن فرانک په ټیم کې د کول نومي یوه جینۍ د ګارډ نه چابیانې پټې کړي او ریپلی پسې جیل ته ورننوځي او د هغې د مړ کولو کوشش کوي خو په دې دوران کې دا د ریپلی په سینه باندې یو نشان وویني چې دې سره دې ته دا اندازه وشي چې د ریپلی په سینه کې د ایلین بچی نشته. اصل کې کول یوه ربوټه وي چې ویلن کمپنۍ والا جوړه کړې وي. د دې نه پس چې کول د ریپلی د روم نه بار راوځي نو ډاکټر میسن او د هغه سپایان دا ګرفتاره کړي. ډاکټر میسن ته داسې ښکاري چې کول یو انډنرس ده په دې وجه دا ګرفتاره کړي چې د هغې نه پس کیپټن فرانک او د هغه د ټول ټیم مړ کولو حکم وکړي. خو په دې دوران کې کیپټن فرانک خپل ملګري جیری ته څه اشاره وکړي چې بیا جیری فورا خپلې تمانچې رابار کړي او د ډاکټر میسن ټول کسان مړه کړي. بل طرف ته ډاکټر جولیتن د هغه ایلین چک کولو دپاره لاړ شي کوم چې د انډې نه راوتي وي. دا ایلینز ډیر زیات هوښیار وي. په دې وجه ډاکټر جولیتن دی په جیل کې بند کی خو دغه ایلین د جیل نه د راوتلو دپاره خپل یو ملګری زخمی کی چې بیا ډاکټر د دې معاینې کولو دپاره یو سره بټنه ووایي او دې ته په جیل کې پریس کولو والا مشین آن شي او د پریس کولو نه پس چې بیا ډاکټر د چیکینګ دپاره د ایلین کمرې ته ورننوځي نو په دې کې یو ایلین د ډاکټر په مخ باندې حمله وکړي او ځان سره یې یوسي. د مارټن کسان د دې ایلین نه د بچ کېدلو دپاره په یو وړوکي شپ کې کښېني او د دې ځای نه د تښتېدو کوشش کوي خو په دې کې یو ایلین دغه سپیس شپ ته ورننوځي او دا ټول کسان مړه کړي چې بیا مارټن دغه سپیس شپ ته یو ګرنیټ ورولي او د ګرنیټ په ډزېدو سره ایلین په دغه سپیس شپ کې مړ شي. خو په دې کې یو بل ایلین د شاته نه راشي او جرنل هم مړ کړي او په شپ کې دننه ریډ لایټ سایرن وغږیږي یعنی ایلین اوس په شپ کې کلیام ګرځي. دې اعلان سره کیپټن دومره په بد کې شي چې د خپل ټیم نه جدا شي. په دې دوران کې یو ایلین د لاندې چت نه راوځي او کیپټن هم مړ کړي. د کیپټن دا مړه باډي چې وویني نو د کیپټن ګرل فرینډ ورته په ژړا شي خو په دې کې هغه ایلین راشي او په دې باندې حمله وکړي چې بیا ریپلی په خپل ټوپک باندې دغه ایلین مړ کړي. اوس د جرنل په ټیم کې صرف ډاکټر میسن او د وینسن نوم یو پوجي بچ پاتې شوي وي چې بیا دغه دواړه د ریپلی ټیم جوین کړي. د دې نه پس دې ټول د دې ځای نه د تښتېدلو فیصله وکړي خو په دې کې ریپلی ته د سپیس شپ د ړغېدلو جټکه محسوسه شي او خپلو ملګرو ته وایي چې شپ د ایمرجنسي په وجه 3 ګنټې بعد په خپل لاندې ځمکې ته ورسي. په دې وجه موږ له دا شپ تباه کول پکار دي چې ایلین لاندې ځمکې ته ونه رسي او د شپ د ډزېدو نه مخکې به موږ د شپ نه وځو. په دې کې ورته وینسن وایي چې ماته یو شارټ کټ لاره معلومه ده چې د هغې په مدد سره به موږ ریسکیو شپ ته ورسو. د دې ټولو دا خبره خوښه شي او د دغه لارې استعمالولو نه بعد هغه شپ ته ورسي په کوم شپ کې چې کیپټن فرانک او د هغه ملګري راغلي وو. بیا چې ریپلی د دې سپیس شپ لیبارټرۍ ته لاړه شي او وګوري نو هلته کې ډاکټرانو د دې په شان هم شکله نور 2 کسان جوړ کړي وي
اصل کې دا کسان د ایلین او د انسانانو د ملاپ نه جوړ کړي وي چې نیم د انسانانو او نیم د ایلین په شان وي. خو خیر د دې هر څه د ختمولو نه بعد چې دوی د دغه ځای نه راوځي او د ځمکې طرف ته را روان شي، نو په دې کې دوی ته په خپل سپیس شپ کې د لیري نوم یو سړی میلاو شي چې په هغه باندې د ایلین ایکسپریمنټ کړی وي. ریپلی چې د لیري ټیسټ وکړي نو پته ورته ولګي چې د لیري په سینه کې د ایلین بچی دی، خو د دې باوجود هم دی لیري ځان سره په سپیس شپ کې بوزي. حالانکه په دې شپ کې غدار انسان ډاکټر میسن وي چې دې شپ ته هم ایلین را دننه کړی وي او کول هم په تمانچه باندې ولي او بیا دغه ټول ممبران یوې کمرې ته راجمع کړي او د کمرې دروازه ورپسې بنده کړي چې دې سره دغه ټول ټیم په کمره کې قید شي او د لاندې نه په ایلین حمله وکړي. رون او سیډي ایلین سره د جنګېدلو دپاره په هغې باندې ډزې شروع کړي، خو لږ وخت بعد دې سره ګولۍ هم ختمې شي او ګیري لاندې وغورځېږي چې بیا سیډي د ګیري د بچ کولو دپاره خپل بیلټ ټیله کړي چې څنګه لاندې اوبو ته ورودانګي، نو هلته کې ایلین دې ګیر کې او مړی کړي. په دې کې د برچت دروازه هم کولاو شي او د دې نظر په کول باندې پریوزي او دا پته ورته ولګي چې کول یو روبوټ دی ځکه چې د هغه په سینه کې سورې وي او وایرس پکې ګرځي. بیا ریپلی خپل ملګرو ته وایي چې کارګو شپ ته په رسېدلو کې کول زمونږ مدد کولی شي، چې بیا کول د شپ کمپیوټر سره خپل ځان کنیکټ کولو دپاره په خپل لاس کې یو چپ ولګوي او دې ټولو ته وایي چې ډاکټر میسن هم کارګو شپ ته د تللو کوشش کوي. کول د میسن منې کولو دپاره هغه ته دروازه بنده کړي او بیا ټول ټیم سره کارګو شپ طرف ته روان شي، خو په دې کې یو ایلین په ریپلی باندې حمله وکړي او ځان سره یې یوسي. کول د ریپلی د بچ کولو کوشش کوي، خو لیري د داسې کولو نه منې کې ورته وایي چې ته ایلین سره مقابله نشي کولی. بل طرف ته سپیس شپ ځمکې ته ډېر زیات نږدې شوی وي او چې کله کارګو شپ ته ورسي او شپ سټارټ کړي نو دلته کې ورته میسن پټ شوی وي او د مخې سره لیري په تمانچه باندې ولي او کول هم ګرفتاره کړي او دمکې وله ورکوي چې زه یوازې د دې ځای نه تلل غواړم. خو په دې کې د لیري سینه وشلیږي او ایلین ته بار راوځي او په میسن باندې حمله وکړي او مړی کړي او باقي نور کسان په ایلین باندې ډزې شروع کړي او ایلین مړ کړي. بل طرف ته هغه بل ایلین ریپلی ځان سره د کوین خواله بوزي چې یو بل بچی پیدا کړي. دا ځای مکمل طور باندې د ایلین په قبضه کې وي او ډاکټر جولیتن هم دلته کې یو دیوال پورې ځوړند وي. ډاکټر جولیتن ریپلی ته وایي چې ستا د ډي ان اے په وجه دا کوین ایول شوې ده او اوس دا انډې اچولو په ځای د انسانانو په شان بچي پیدا کوي. په دې کې د کوین د باډۍ نه یو هایبریډ ایلین بار راوځي چې نیم د انسان او نیم د ایلین په شان وي. دغه ایلین په غلطۍ کې ریپلی ته خپله مور ووایي او د ایلین کوین مړه کړي. بیا ډاکټر جولیتن دغه هایبریډ ایلین ته आवाज وکړي، خو دغه ایلین ډاکټر جولیتن هم مړ کړي. دا هر څه چې وویني نو ریپلی د دې موقع نه پیدا اوچته کړي او د دې ځای نه وتښتي. بل طرف ته کارګو شپ روانېدو واله وي، خو په دې کې د کول نظر په ریپلی باندې پریوزي چې د کارګو شپ طرف ته را روانه وي او د شپ دروازه ورته کولاو کې. ریپلی په جم باندې شپ ته راننوځي او د شپ په چلولو کې د دې مدد وکړي، خو لږ وخت بعد ورته پته ولګي چې لینډینګ ګیر سره لاندې یوه دروازه کولاو ده. کول د دغه دروازې بندولو دپاره لاړه شي، خو هلته کې ورته هایبریډ ایلین پټ شوی وي چې د دې په ورتلو سره د شپ دروازه بنده کړي او دې پسې شاته ولګي. خو په دې کې وینسن راشو چې څنګه په دې باندې ډس کوي، نو دغه ایلین د وینسن د ډس کولو نه مخکې شي او د هغه سر د تنې نه جدا کړي او بیا کول هم ګرفتاره کړي. د دې نه پس چې ریپلی لاندې راشي او دغه هایبریډ ایلین ته د کول پرېښودلو دپاره ووایي، نو دغه ایلین د ریپلی خبره ومني او کول پرېږدي ځکه چې دغه ایلین ریپلی خپله مور ګڼي. د ریپلی د لاس نه وینه روانه وي، خو د دې د لاس په سنډلو سره دغه وینه مخامخ په ایرلاک شیشه باندې پریوزي چې دې سره په دغه شیشه کې سوری وشي او د هوا د پرشر په وجه په شپ کې هر یو شی لاندې سپیس ته روان شي. د هوا د پرشر دومره زیات وي چې دغه هایبریډ ایلین هم پرزه لاندې سپیس ته لاړ شي. دغه شان د ټول ایلینز خاتمه وشي او ریپلی آخرکار 2.5 کاله بعد ځمکې ته واپس راورسي. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو، که تاسو د دې کهانۍ وړومبي پارټونه نه وي کتلي نو هغې دپاره د چینل ویزټ وکړئ ځکه چې تاسو په دې کهانۍ باندې پوره پوه شئ.